باندې تنګ پولیس وخته د دنیا پای د وکلن تدریج مرګ کیسه دا ناول شپږمه برخه. سپین روږ دی او ځوان مرده مال اخیستونکي په سړک شاید له ډېرو ککړو روږد سره مخامخ شوي یای چې لویه کڅوړه یې په روږه وي او ظاهرا ډېرې ککړې او ناولې څېرې لري، خو د دې ناولې او ظاهرې ککرې څېرې تر شا یو ډېر غیرتي او ځوان مرده روږدي ژوند کوي. که څه هم شیطان مال اخیستونکي د غلا لپاره زرګونه لارې ورته ښیي، مګر هغوی هیڅکله هم په غلا لاس نه پورې کوي، همت اجازه نه ورکوي. د سهار له 4 بجو د غرمې تر 12 بجو پورې د پلاستیکي بوتلو او الومنیمي قوطیو په راټولولو باندې بوخت وي. د سهار له 4 د غرمې تر 12 بجو پورې که چیرې بخت ورسره یاري وکړي کولی شي چې 100 افغانۍ په لاس راوړي او له 12 تر 1 بجې پورې نشه کوي. د ماسپښین له 1 بجې د شپې تر 8 بجو بیا پیل کوي څو 100 افغانۍ نورې ترلاسه کړي. د دې ښار په څنډو کې د بیا رانیول شویو زباله دانیو او زړو وسایلو د فیر ځایونه زموږ تر سترګو کېږي. ځوان مرده مال اخیستونکي هغه دي چې روږدي له غلا څخه پښیمانه کوي او د حلالو پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅوي. یو ورځ په کوړستنګي کې د دې کباړ شوي وسایلو دکان ته لاړم او له سپین ږیري کاکا څخه چې د بیا رانیول شویو د پیرېدلو د یوې برخې مسؤل و مننه مې ترې وکړه او ورته ومې ویل په دې کار سره د یو شمېر له غلا څخه پښیمانه کړي او د ښار په پاکوالي کې دې هم برخه اخیستې ده، د ځان او همدې ځوانانو لپاره دې هم حلاله روزي برابره کړې. په داسې حال کې چې زما په دغو خبرو سره یې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغلې. ویې ویل تر اوسه پورې 3 روږدو زما په مشوره نشه یي توکي پریښي دي او اوس ډېر ښه روغ شوي دي چې تل ماته دعا کوي. دارالامان، میرویس میدان او پولي باغ عمومي کې چې کله په دې ډول استعمال د یو ککړ سړي په نیولي او ستومانه خوله دا ډول خبرې اورې سمدستي څرګندېږي چې دغه سړی د ځوان مرد روږد له جملې څخه دی چې سهار 4 بجې د پله لاندې راوځي او د غرمې تر 12 بجو پورې 80 افغانۍ په لاس راوړي او وروسته د غرمې لپاره 2 بولاني اخلي او 50 افغانۍ هم د نشه یي توکو د 1 ګرام 10مه برخه اخلي. له 12 تر 1 بجې پورې یوازې هماغه څه کوي او وروسته نیم وږی او نیم خمار بیا په خپل نیولي ستومان او دردمن غاښ د مسافر برۍ موټرو په تمځایونو کې د پولي باغ عمومي، دارالامان، میرویس میدان په شاوخوا کې او همداسې نورې چغې وهي. کامیډي یعنی تمثیلي موندونکي غله. په دغه برخه کې تر پله سوخته لاندې یو شمېر نور روږدي غله هم شته چې د خپلو غلا شوي څیزونو په راوړلو سره ټول غمجن پولي سوخته چې له سر او مخ یې خاورې بادېږي خوښ او خندان ساتي. یوه شپه شاوخوا 12 بجې وې چې په یوه ډله کې ناست وو 2 تنه له یوه تابوت سره چې د جسد مخې د ښیښې له شا ښکارېده دننه شول. ټول حیران شوله چې دا کوم بختور او روږدی دی چې نږدې 20 کلونو په لړ کې تر پولي سوخته لاندې دا لومړی روږدی دی چې تابوت یې په برخه کېږي. زما په شمول یو شمېر له خپله ځایه پاڅېدو او د ژوند غم مو غلطاوه. ومو ویل څومره وخت و چې نو مو خندلي په داسې حال کې چې یو شمېر روږدو د دې پوښتنې په ځواب کې چې څوک وفات شوي دي د دعا په پر لاسونه پورته کړي ول. د تابوت څښتن په سړه سینه زموږ خواته وکتل. ویې ویل راشئ یو زدني تابوت واخلئ کې په مستقیم ډول جنت ته بونه تلئ، پیسې مو نه اخلم. داسې تابوت چې د ټرمپ د خوب تخت په څېر کړکۍ لري. هواداره زدني راشه او بې خبره چې یو دانه پاتې دی. وروسته له یوې وقفې غږ پورته شو دا دی ښیښه‌یي سرپوښ والا تابوت پر سر یې دا ونه ده. ټول په خندا شول. تابوت یې پورته کړ او د زاړه پله پر روان شول. چغې وهلې او ځوانه راشه داسې تابوت دار کړم چې د زنکدن په وخت کې په لومړی درد سره هر څه ختم شي. وروسته یو ساقي یعنی شراب ویشونکي تابوت د 1 ګرام هیروینو په بدل کې د ویده کېدو لپاره واخیست
بل روغ دی چې سرښوونکی به یې ورته ویل. یوه شپه د یو پلورونکي تر څنګ چې څو قدمه یې واټن درلود کېناست. د یوې غوړې مقدمې تر ویلو وروسته یې ورته وویل: وروره، شیشه هټلر کشف کړې ده، رښتیا ده؟ پلورونکي وویل: هو. وروسته سرښوونکي وویل: هماغه کتاب چې په افغانستان کې شیشه کشف کړې ده یوازې له ما سره دی. هغه کتاب هر هغه سړی چې سواد ولري او ستا د اعتماد وړ وي ورکوم یې. که یې څوک ولولي کولی شي په کور کې په 1 دقیقه کې 1 ټن شیشه تولید کړي. پلورونکي د هغه لیوه په څېر چې غوښه په خوب ویني ویل: چیرې دی کتاب؟ ناولي سړي وویل: په کور کې دی. په بیړه یې 500 افغانۍ له 2 ګرامه هیروینو سره ورته ورکړل او له خپل شاګرد سره یې د کتاب لپاره کور ته ولېږه. شاوخوا نیم ساعت وروسته چې بیرته راوګرځېده، کتاب یې د مقدسو کتابونو په څېر په څو پوښونو کې پوښلی و. را یې وړ، ژر یې خلاص کړ. لومړی د هټلر انځور او سور پوښ و. سرښوونکي ورو ورو ورته وویل: له کتاب سره جوړه د باندې ووځه، په خدای که دې ونیسي وژنې دې. پلورونکی له ځایه پاڅېده، ناڅاپي سترګې پر ما ولګېدې. رانږدې شو او په غوږ کې راته وویل: ویان لالا، ته خو ورور یې، ستا عمل هم شیشه ده. دا دی کتاب مو پیدا کړ، سر له سبا څخه خپله شیشه جوړوم. کله مې چې کتاب ته وکتل نو د هټلر نبردمان کتاب و، په داسې حال کې چې سرښوونکی له پلورونکي نه 100 ګرامه او 100 زره نورې هم اخیستې وې. د جګړې د لومړۍ کرښې د فاتح په څېر یې ګامونه ګړندي کړل او د پلي سوخته لاندې د قماربازۍ میدان ته ځان نږدې کړ. د دنیا پای. زه وم او یو خونړی رږدېتوب پلي سوخته و او ټوله هغه بدبختي چې زما پر بدن یې څپه خوره کړې وه. فکر مې کاوه چې د ژوند وروستي وختونه مې دي. هر څه مې تر نظر تیاره او کرکه مې ترې کېده. له ټولو هیلو مې زړه وینځلی و. له ډېرې پراخۍ سره ځمکه راباندې تنګه شوې وه. احساس مې کاوه د قبر پر سر مرګ ته انتظار پاتې یم. یو له تکراري ورځو څخه چې اسمان راته لوړ، ځمکه سخته، ستومانه یو خمار خپله غېږ راته پرانیستې وه. د سید هادي یو خورېږ 1 ګرامه شیشه راکړه. ویې ویل: سید هادي وویل چې دا شیشه واخله او موټر دی چې د پلي سوخته سره د کیبل کوم یې او تر هغه ځایه چې ته وایې بیا یې همدارنګه وایې چې زه نور څه نشم کولی. زما موټر یې په یو بل موټر پسې بسته کړ او له پلي سوخته څخه تر هوایي پله چې د افغانستان ملي بیرغونه ورباندې رپېدل راوسته. په همدې بیګا مې 1 ګرامه ټوله شیشه وڅښوله او وروسته ویده شوم. دومره سخت ویده شوی وم چې 2 ورځې راباندې تېرې شوې وې. کله چې راویښ شوم، لوږې، خمار او رنځ بیا راګیر کړی وم. له سترګو څخه مې اوبه څڅېدې او د دې دردېدو توان مې له لاسه ورکړی و. له موټر څخه هم چېرته نشوای تللی. بې حاله او ضعیف د موټر له څنګ سره پروت وم. په همدې بې حالۍ کې مې حالت صفر شو. حس مې کاوه چې نور مې ژوند پای مومي او وخت یې را رسېدلی دی چې له دې شوم ژوند څخه نور خلاص شم او مړ شم. په داسې حال کې چې مرګ ته تسلیم شوی وم. په همدې حال مې د موټر ښیښه وټکېده. سترګې مې چې پرانیستې، ګورم چې یوه ښکلې هزاره نجلۍ ولاړه ده. په لاس کې 2 پاکټه ایراني کیک و. هغې راته وویل: دا واخله، ویې خوره. زه هره ورځ دندې ته ځم، تا هم پیژنم، خبریال وې. لومړی او دویمه ورځ مې فکر کاوه چې مړ شوی یې، مګر د شپې مې په کور کې احساس وکړ چې نه شاید ژوندی به وې. په همدې خاطر مې دا درته راوړل، دا وخوره چې په وجود کې د یو څه انرژي را پیدا شي او په خود راشي. په دقیق ډول مې د هغې سترګو ته وکتل چې د ښکلو او کوچنیو سترګو زړه کې مې نستوه ولیده چې په دې ځلانده ورځو کې به په خپرونو کې ښکاره کېده. مغرور، سرلوړی، چاغ او ښکلی و. نه پوهېږم چې څه حس مې درلود. کله مې چې کیک او شیدې د هغې له لاس څخه واخیستل، ژړا ونیولم. زړه مې ډک شو او په لوړ غږ مې چیغه وکړه. هغې هم سخت وژړل. وروسته یې په خپل ژړغوني غږ وویل: مه ژاړه، تا چې وینم خپل ورور مې را په یاد شي چې 2 کاله وړاندې په همدې پلي سوخته کې مړ شو. اوس اکثره وخت داسې فکر کوم چې هغه د ډېرې لوږې له امله مړ شوی و. دا خبره یې وکړه او لاړه. زه چې څو ژوندی یم، له دې مېرمنې خوښ یم او ځان یې د احسان پوروړی بولم. په رښتیا هم ځوانمرده جلۍ وه. وخت مې نه درلود
چې د انساني سلوک او ښه والي په اړه یې فکر وکړم. سترګې، غوږونه او زړه مې یوازې د خوراکي توکو خواته و. په چټکۍ سره مې کیک او شیدې وخوړل. لږ انرژي مې په بدن کې پیدا شوه. تر یوه حده موړ شوم. لوږه مې کمه شوه او د آرام احساس مې وکړ. مګر د شیشې خمار او د ژور درد ریښو مې لا هم په بدن کې زګیروي کول. هره لاره مې چې ذهن ته راتله فکر مې پرې کاوه. ناڅاپي په دې سوچ کې شوم چې د موټر بطرۍ مې واخلم، د پولیس سوخته بیخته یې یوسم او ویې پلورم. په ډېر سختۍ سره مې له موټر څخه بطرۍ خلاصه کړه. پر اوږه مې کېښوده او د پلو بیخته مې ووړه. کله چې د پولیس سوخته لاندې ورسېدم د سید هادي شاګردانو ولیدم. یوه یې وویل: دغه دې ویان صاحب اوس د غلا ته شروع وکړه، بطرۍ دې له کومه کړه؟ خبرې یې داسې تاثیر راباندې وکړ چې ګواکې زړه مې په توره پرده وپوښل شو او له دې سره مې په ډېره غوسه چیغه کړه: ای بې انصافه، زه غل نه یم، د خپل موټر بطرۍ مې د خرڅلاو لپاره راوړې ده. وروسته یو هلک د 1 ګرام شیشې په بدل کې بطرۍ له ما واخیسته. بیرته راغلم خپل موټر ته. د 1 ګرام شیشه هم خلاصه شوه. حالت مې بخ په خرابېدو و. 4-5 میاشتې کېدې چې کور ته نه وم تللی. خپله میرمن، مور، پلار او خور مې نه ولیدلي. حالت مې ډېر خراب و. سګرټ مې څکول او د کورنۍ د هر یو غړي څېره مې د سترګو په وړاندې انځورېده. د میرمنې مسکاوې او له رږدېتوب څخه وړاندې د مور خفګانونه دا ټول زما ذهن ته راتلل. په همدې شیبه کې زما تر څنګ یو کورلا موټر ودرېده. یو کس راغی. له نږدې مې ولیده چې د دهبوري پر دین و. دا زما موټر چلونکی و. کله چې ولیدم ویې ویل: زه ډېر ژر استاد ته خبر ورکوم. 2 ساعته لا تېر شوي نه ول چې پلار مې راورسېده. داسې احساس مې کاوه چې ډېر به راته په غوسه وي او ما به سخت تهدید کړي، ځکه پلار مې و. غرور مې ورمات کړی و، ځورولی مې و. د هیلو او خیالونو له اسمانونو نه مې د هغه لمن ځمکې ته رالنډه کړې وه. ویښتان سپین شوي وو، خو هغه برعکس په پوره مهربانۍ او مینې سره زه د پردین په موټر کې کېنولم او ویې ویل: زه لاړ شه کور ته، زه به دا موټر په کوم بل موټر پسې وتړم او کور ته به یې درولم. کله چې کور ته راغلم زما په لیدو سره ټولو چغې پیل کړې او ژړل یې. سمه ده، طبیعي خبره ده چې حالت مې د افسوس وړ و. په دې ځواکمنتیا او ځوانۍ کې پر خاورو پرېوتی وم او ټول ژوند مې له لاسه ورکړی و. زما په لیدو سره به خود زما کورنۍ او دوستانو اوښکې تویولې. مور، خور، میرمن مې او ټول راڅخه ناهیله شوي وو. کله چې زما میرمنې ماته غسل راکاوه، نری نری اوښکې له سترګو راوتلې او ژړلې، ځکه زه په یو وچ او وحشتناک سکلیټ باندې بدل شوی وم. پلار مې کور ته راغی. شپه مې کور کې تېره کړه. سبا سهار د جنګلاک سلبستریز روغتون ته بیولم. په روغتون کې یې ماته یو ځانګړې کوټه نیولې وه. له 40 ورځو وروسته جنګلاک له روغتون څخه رخصت شوم. موده وروسته زه د جنګلاک روغتون کې د رضاکاره ټولنیز کارکوونکي په توګه جذب کړم. یوه موده مې بې معاشه کار وکړ. دا وخت فقر او بېوزلۍ سخت ځورولم. یوه ورځ په میرویس میدان یعنې کوټسنګي کې د کور په لور روان وم چې د کمپنۍ موټرو له تمځای سره په ناڅاپي ډول بیا له سید هادي سره مخ شوم. ویې ویل: خوښ یم چې په جنګلاک کې کار کوې او پوهېږم چې معاش نه لرې. 500 افغانۍ او 1 ګرام شیشه یې راکړل او ویې ویل: دغه شیشه واخله، که دې بیا هم اړتیا پیدا کېده یوازې له ما سره په اړیکه کې شه. ګوره چې بیا د پلو بیخته لاړ نه شې، راځه چې اوس لاړ شو، لږ خبرې به وکړو. په میرویس میدان کې اوس رای ته لاړو. دلته ټول شته ځوانان د شیشې څکولو په حال کې وو. له کېناستو سره سم یې ماته وویل: راځه چې له دې ځایه لاړ شو، ځکه دا ښه ځای نه دی. بیا هماغه کوټسنګي ته د کمیشن ودانۍ مخامخ همالته یو ځای لاړو. دلته د غمي په نوم یو کس و. دا سړی بوډا و. هغه ته یې وویل: غمیا، نستوه که د شپې دلته راته یا هم دې ورځې، ګوره چې مزاحمت ورته ونه کړې. غمي وویل: په سترګو. هغه شیشه چې ماته راکړې وه راومیسته. له بده مرغه چې بیا بدبختۍ راګیر کړم. له دې وروسته بیا ژر خپل کور ته داخل نه شوم. تل مې یو احساس پر وړاندې درېده او راته ویل به یې چې کور ته مزه، همدلته اوسه، کار دې کېږي. له غمي څخه مې بېرته پولیس سوخته ته لار ومونده، خو دا ځل د شمس الله په نوم له یو بل کس سره چې ډېر قوي و او ټول د شمک په نوم له هغه سره اشنا شوي و.
زه بیا تر پولیس تخته لاندې ښخ شوم او سید هادي بیا خپله پښه د باندې راویسته. بله لاره نه وه پاتې. یوه ورځ د شمک خواته ورغلم. ورته ومې ویل مشره سخت خمار یم، زه هماغه خبریال یم، نستوه ندارې هیله کوم نیم ګرم شیشه خو ماته راکړه. ویې ویل نه یې لرم. دا نشهیي توکو پر وړاندې نه مبارزې د حوزو مسؤلینو کله کله مواد راکول. کله چې سید هادي ولیده چې په بشپړ ډول له پښو لویږم، په بشپړ ډول راڅخه بیګانه شو. هغه ورځ به مې هېڅکله هم له یاده ونه وځي چې 10 ځله مې سلام ورکړ، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یوه شپه د کابل امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونه پولیس تخته ته راغلي وو. د میانې احمدي په نوم د کابل د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې له مدیر سره اشنا شوم. ومې غوښتل چې د خپل ژوند یو شمېر حقیقتونه ورته بیان کړم، خو هغه زما خبرې وانه ورېدې. په ناڅاپي توګه یو دوه همکاران راغلل او زه یې په څپېړو ووهلم. ډېره زیاته عقده مې واخیسته. په یوه څنډه کې کېناستم او ومې ژړل. شپه مې په یوه خیمه کې تېره کړه چې سهار مهال د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مامورینو او سرتېرو په ښکنځلو راویښ شوم. د فینکس روغتون د روږدو راټولولو ټیم د روږدو د ټولولو لپاره راغلی و. زما په ګډون شاوخوا 200 تنه روږدې راټول او فینکس ته روان کړل. کله چې د فینکس انګړ ته ورسېدو، روږدو غوښتل چې پاتې مواد هم مصرف کړي، خو یو ټولنیز کارکوونکي په غوسه د دوی د کار مخنیوی وکړ. خو ما خپل غږ اوچت کړ. ورته ومې ویل ته حق نه لرې چې له روږدو سره په دې ډول چلند وکړې. کارکوونکی رانږدې شو، سما ووهي. یو په ناڅاپي توګه ګڼ شمېر روږدو په یوه غږ سره چغې کړلې چې ما وهه. د روغتون له مسؤلینو څخه یو کس راغی او له ما یې وپوښتل څه غواړې؟ ورته ومې ویل ما آزاد کړئ. لومړی ډېر ټینګار وکړ څو لاړ نه شم، خو وروسته پوه شول چې د تګ لپاره زما پرېکړه جدي ده. په همدې خاطر یې زه آزاد کړم. هېڅ مې له یاده نه وځي چې د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې د ښاغلي کمال ناصر په نوم 50 افغانۍ راکړې څو خپل ځای ته ځان ورسوم. تر دې همزنګ پورې د یو شراب پلورنځي له څنګ سره تېرېدم. پلورونکي ته مې وویل ما سقوط کړی دی، لږ شراب راکړئ. ویې ویل کوم ډول شراب؟ ځواب مې ورکړ وطني شراب چې په پلاستیکي کڅوړه کې ساتل کېږي. شراب یې راکړل. ورته ومې ویل صبر، دا پلاستیک بوی کړم. همدا وخت مې ژر د خلطې خوله سرۍ کړه، په سر مې واړوله او په یو دمه مې ټوله خالي کړه. پلورونکي راته وویل پیسې راکړه. ځواب مې ورکړ نه یې لرم. شاید وږی به وم او یا به هم شرابو نشه کړی وم. په همدې حالت کې مې د منتو پلورونکي په کراچۍ چې د شراب پلورنځي مخې ته ولاړه وه سترګې ولګېدې. د کراچۍ خواته مې ورمنډه کړه. 20 افغانۍ مې په لاس کې وې. دا مې منتو پلورونکي ته ورکړې. کله چې لوټ ته وکتل راته یې وویل په 20 افغانۍ نشي کولی چې منتو وخورې، دا لږې دي. په همدې وخت کې یو ځوان راغی. منتو پلورونکي ته یې وویل منتو ورکه. کله چې منتو پلورونکي منتو راکړل، منتو مې په ډېره بیړه وخوړل ځکه ډېر وږی وم. د منتو له خوړو وروسته ځوان راته وویل زه غواړم له تا سره یوه لنډه مرکه وکړم. ځواب مې ورکړ نه. هغه وویل تا چې ټول عمر له خلکو پوښتنې وکړې، اوس پرېږده چې خلک له تا هم څو پوښتنې وکړي. ومې ویل پوښتنه وکړه. په همدې بد حالت کې چې ما درلود، هغه له ما څخه پوښتنې پیل کړې. ما د ټولو پوښتنو ځوابونه ورکړل او وروسته یې مرکه پر فیسبوک خپره کړه. د مرکې په پای کې 1500 افغانۍ راکړې. هغه مې واخیستې او سیخ پولیس تخته ته لاړم. په هماغه شپه مې 200 افغانۍ مصرف کړې. 300 افغانۍ را سره پاتې وې. سبا میرویس میدان ته د کاکا نبي حمام ته لاړم. د کاکا نبي له حمام وروسته چې نوموړی یو مهربانه مشر سړی و، له ما سره یې ډېرې ښې اړیکې هم درلودې. په دهلیز کې اوږد وغځېدم او ویده شوم. 3 ساعته وروسته کاکا نبي له خوب نه پاڅولم او ویې ویل نستوه جانه، ته زموږ بااستعداده او پوه خبریال وې، اوس په تا باندې څه شوي دي؟ ولې هڅه نه کوې چې کور ته لاړ شې؟ کاکا نبي ته مې ځواب نه درلوده. په ژړا شوم. کاکا نبي هم له ما سره په ژړا شو. زما په اړه د خلکو لیدلوری بشپړ بدلون کړی و. هغه مشهور نستوه چې خپرونې یې ډېرې په زړه پورې او هیښوونکې وې،
او هر ورځ به په یو نوې او توده موضوع باندې د خلکو په ژبه وو. خو نن په یو داسې روږ دی باندې بدل شوی دی چې حتی د خپل ځان لپاره ډوډۍ هم نشي برابرولی. د دغه عجیبو فکرونو او د وجدان سختو شکنجو له امله د پولیسو خته په لور روان شوم. کله چې پولیسو خته ته نږدې شوم د پولیسو خته سره د پولیسو رینجرې ولاړې وې. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس یو کارکوونکي چې زه ولیدم ویل نستوه جانه ښه شوه چې پیدا مو کړې، راشه په موټر کې کېنه، یو څوک درته انتظار دی. ګورم چې پلار مې په موټر کې راپسې راغلی و. په شرم او ټیټ سر کور ته راغلم. د میرمنې موبایل مې واخیست او فیسبوک مې خلاص کړ. ګورم چې ډیرو خلکو زما په اړه لیکلي دي ځکه چې زما ویډیوګانې یې لیدلې وې. د خلکو په منځ کې د اشرف حق دوست په نوم یو ځوان و. هغه راته ویلي و زه غواړم تا د درملنې په موخه له هېواده بهر هندوستان ته بوزم. له هغه سره مې اړیکه ټینګه کړه، خبره یې ومنله. د ښاغلي حق دوست د دې کار او مرستې له امله زه زړه له کومې مننه کوم. خو کله چې هند ته لاړم له ډېرو بدو شرایطو سره مخ شوم. د کستوري باغ په سیمه کې ماته کوټه نیولې وه. د شپې په کوټه کې یوازې پاتې شوم. سهار شاوخوا 9 بجې وې چې 4 کسان زما کوټې ته راغلل چې په دوی کې یو ځوان ډېر غښتلی او تکړه و. دې ځوان زه په ډېر قوت سره له خپل ځای څخه پورته کړم. پوښتنه مې ترې وکړه چې تاسو څوک یاست؟ چا ځواب نه راکاوه، یوازې ویل چې CFD. ما چیغه وکړه حق دوست پلاره، حق دوست پلاره. اما هغوی زما پر مخ توره کڅوړه راکش کړه او په موټر کې زه له ځان سره یوړم. څه کم یو ساعت د ډهلي له مرکز څخه لرې په یوه سیمه کې موټر تم شو. زما له سر څخه یې توره کڅوړه لرې کړه. ګورم چې دلته یوه حویلۍ ده، بیخي ډېر سپي دلته موجود دي او د کوټو کړکۍ د زندان کړکیو ته ورته اوسپنو په وسیله بندې شوې دي. زما لپاره ډېره سخته تمامېده. کله مې چې څېړنه وکړه متوجه شوم په کوم ځای کې چې زه بستري وم دا د ایډز ناروغانو د ساتنې کمپ دی. د دې کمپ داخل 99 سلنه زندان ته ورته والی درلود. وروسته له هغه چې دوی په وهلو او ډبولو دلته راوړم نور مې تر 3 میاشتو پورې د چا نوم هم وانخیست او دروازه هم چا را خلاصه نه کړه. یوازې دال او سپین پاستې مې خوراک و. دې خوړو زه سخت په قبضیت اخته کړم. دلته د ازادۍ هیڅ څرک نه تر سترګو کېده.